نور هم مشکلات جوړولای شي، یعنی د دنیا یو طاقت هم دوی نشي نیولای. فرنګي د شکست سره مخامخ شو، خو افغان وطن د ونه نیوي. د ډیوایډ اینډ رول په نامه باندې موږ سره تقسیم کړو. په فکری لیول باندې، سیاسي لیول باندې دا پښتانه نور کم حالات د پښتانه سره تیر سوی دي، یعنی کم ظلمونه چې د پښتانه سره سوي دي، کدا په جهان کې د یو بل قوم سره سوي ولای کېدای شي د هغه قوم نوم او نشان دا وخت نه وای پاته. خو بیا هم دا پښتانه تکړه خلک دي چې اوس هم دوی خپل تاریخ، خپل ثقافت، خپل عنعنات، خپل دود دستور ژوندی ساتلی دی. دا چې کله پرنګی راغلی و او دلته ټول ایسیا، دلته ټول هندوستان دا یې نیولی و، دا د دوی کالونیز ول. نو په هغه وخت کې یو آزاد خودمختاره مملکت چې و، آزاد وطن چې و، هغه افغانستان و چې هغه پرنګي نه و نیولی. خو د هغه وروسته پرنګي پر افغانستان باندې هم ډېرې ټراینې وکړې چې په دې کې ډېرې سختې جګړې وسولې. په دا 2 سرو کې پرنګي شکست وخوړی. د پرنګي د شکست سره مخامخ شو، خو افغان وطن د ونه نیوی. خو پرنګي په دا نتیجه باندې ورسېدی چې دا واحده داسې یو قوت دی، دا داسې یو مملکت دلته پروت دی. که دا داسې پر یو پلیټفارم باندې داسې منظمه ولو، نو دا موږ خو نیولی نسو، خو دا نور هم مشکلات جوړولای شي، یعنی د دنیا یو طاقت هم دوی نشي نیولی. نو پرنګي له موږ سره دغه چالاکي وکړه چې د ډیوایډ اینډ رول په نامه باندې موږ سره تقسیم کړو. د ډیورین کرښې په نامه باندې چې دا یو افغان وطن، دا یو قام، یو ملت وسیدی. دوی د ډیورین کرښې په نامه باندې دا یو تاریخي وطن، دا یو تاریخي قوم دا یې سره نیمای کړي. بیا د پرنګي رابات چې دلته پنجابي استعمار چې دا د پرنګي په وخت کې د دوی بهترین خدمتګاران ول، نو پرنګي هغه خپل سیستم دوی ته حواله کوي. نو بیا دلته چې دا کم محکوم افغان وطن د ډیورین کرښې په نامه باندې دوی را جلا کړی وو، پر دې باندې پنجابي استعمار مزید کار وکړي. هغه د پرنګي پالیسي چې موږ مزید دلته سره تقسیم کړو، چې په دې کې زموږ 2 ولسوالیان یا ټکنیا والی دا د پنجاب برخه جوړې سوې. دلته دا پښتنو ته دلته د بلوچستان نوم ورکول سولو، دا وطن یې دلته جلا کړي. هلته د اوس خو نوم خیبر پښتونخوا سو، مخکې د صوبه سرحد په نامه یې ورته ویل، او هلته چې وزیرستان و چې مطلب هغه کې ډېر تکړه شملور پښتانه اوسېدل، دا یې بیا داسې یو قبایلي یو د افسیار تر قانون لاندې ساتلی و، یا یې دا پښتانه مزید دلته تقسیم کړل. خو بیا د دې باندې هم کنټرول نسول. بیا په فکري لیول باندې دلته په سیاسي لیول باندې دا پښتانه نور مزید سره تقسیم کړل. نو خبره دا ده چې اوس یو قوت، یعنی یو انسان تر واخلې پر وجود باندې دی و اتل لس ټوکړې کې، نو بیا د کم عقل، د کم شعور، د کم طاقت، د کم حوصله پاته کیږي. خو بیا هم افرین وایو دغه پښتنو افغانانو ته چې په دومره سختو حالاتو کې د دومره سختو ظلمو باوجود چې موږ اتل لس ټوکړې کړي یو، دلته پر موږ مختلف ظلمونه کړي دي، موږ یو د بل څخه نه خبره ساتلی یو، بیا هم پښتنو خپل شمله جګه ساتلی ده، خپل تاریخ ژوندی ساتلی دی، خپل عنعنات، کلتور، دود، دستور، خپل وطن، خپل اتلان دا یې ژوندي ساتلی دي. نو بیا هم افرین چې پښتانه تکړه خلک دي. خو البته اوس ورځ تر بله پښتانه خپل دشمن پیژني او د سیاست خاطر روان دي، قامي سیاست کوي. نو ان شاء الله یو ښه منظمه تنظیم به جوړیږي چې پښتانه به بیا د دې مشکلاتو څخه ځان خلاصوي.